د دې کلمې څه معنی ده لا اله الا الله؟ دا کلمه خو هر مسلمان ته یاده که کلمه طیبه لا اله الا الله هر مسلمان ته یاده د دې معنی سره دا خو بنیادي کلمه ده د اسلام. د دې څه معنی ده چې په دې باندې کم سے کم یو مسلمان خو پوهوي که نه. دا زه کومه کلمه ویمه، زه ولې دا کلمه ویمه، دا کلمه زما نه څه غواړي، دې کلمه کې دننه کمې خبرې راځي او کمې نه راځي. د یو مسلمان دپاره معلومول لازم دي. ډېر داسې مسلمانان هم شتي ګورئ او حیران به شي داسې مسلمانانو ته چې دا کلمه وایي یاده ده ورته کلمه طیبه ووایه، کلمه توحید وایي لا اله الا الله. ښه دې لا اله الا الله څه معنی ده نو معنی وله نه ورسي. دا اوس د عجیبه خبره تعجب چې خبرې کله موږ شروع کړو نو غټې غټې خبرې به کوو. اسمان راکوز کړو د ځمکې سره ولګو، ځمکه وخېجو د اسمان سره ولګو، او د توحید د کلمې معنی به ورته نه معلومه چې توحید څه ته وایي. لا اله الا الله ترجمه د دې دا ده، اول به ترجمه ذکر کو بیا به وضاحت وکړو. لا اله الا الله نشتی حقدار د بندګۍ مگر یو الله، یا نشتی معبود په حق باندې مگر یو الله. نو دیزی کی جواب دیسی کړی دی وی د لا اله الا الله معنی دا ده چې نفي کې به حق د بندګۍ د غیر الله نه، یعنی دا خبره به نفي کې لرې کې وی چې د الله نه علاوه څوک د عبادت حقدار نشتی. و اثباتها لله وحده، او دا حق به ثابتې صرف د چا دپاره؟ د الله دپاره. دا د لا اله الا الله معنی ده. دا خبره یاده کړئ لا اله الا الله د دې دوه ارکان دي. د لا اله الا الله ارکان دي، دوه ارکان یې دوه، نفي او اثبات. دا ارکان د لا اله الا الله دي. نفي خو واضحه ده، اکثر ملګري دې په معنی پوهېږي، یعنی یو شی نفي کول، لرې کول، ختمول. اثبات یو شی ثابتول. کله چې ما ورته دا کلمه وایو لا اله الا الله نو دا په دوو حصو کې تقسیم ده. یو حصه کې نفي په بله حصه کې اثبات دی. لا اله دا څه شی دا نفي ده، الا الله اثبات. لا اله چې کله تا دا ووایي نو تا دا ووایي چې نشتی د عبادت حقدار په حق باندې الا الله مگر یو الله. نو د الله دپاره دې ثابت کو او د نورو ټولو نه دې څه کو؟ نفي کړه. او دې ته وایي کفر بالطاغوت، یعنی د هغه وخته پورې د یو سړي ایمان نه صحیح کېږي چې څو پورې انکار نه یې کړی د غیر الله د بندګۍ نه. د هغه وخته پورې ګوره ایمان نه صحیح کېږي، بلکې انکار مخکې دی د دغې نه. لا اله الا الله کې نفي مخکې دی که اثبات مخکې؟ نفي مخکې. او قرآن کې هم الله دې خبرې ته اشاره کړې ده فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله، چې څوک انکار وکړي د طاغوت نه، او طاغوت هر هغه چا ته ویلی کېږي چې د الله نه علاوه بندګي کېږي او هغه پرې راځي. چې څو پورې د دې طاغوت نه انکار نه یې کړی نو د ایمان نه برابرېږي. الله وایي چا چې د دې طاغوت نه انکار وکړو ویؤمن بالله او په الله ایمان راوړو بس دا صحیح مؤمن دی. خو اوس یو سړی داسې وایي چې زما دا عقیده ده چې د بندګۍ حقدار څوک دی؟ الله دی. ښه وایي دا د مشرکانو چې دا حق بعضو مخلوقاتو له ورکړی، څوک د ملایکو بندګي کوي، څوک د عزیر علیه السلام بندګي کوي، څوک د عیسی علیه السلام بندګي کوي، څوک د ګټو د ونو بندګي کوي، څوک د قبرونو بندګي کوي، څوک د بل څه او د بل څه. دوی باره کې څه وایي؟ وایي دغه کې زه څه نه وایم، دغه کې زه
څه نه وایم څه مو خیال نه د دا کلمه نه ده قبوله کړې د زړه نه دغې کې زه څه نه یم دې څه مطلب شو که صفا اعلان بکې چې د عبادت حقدار یک یوازې الله دی صفا اعلان بکې او بیا به ورسره دا اعلان کې چې د الله نه علاوه هر څوک چې دی کائنا من کان که هغه پیغمبر دی که ولی دی که نبی دی که ګټه ده که ونه ده که ملایک دی که پیر دی که بابا دی که تعویز دی او که هر شی دی د الله نه علاوه چې د چا هم بندگی ده خلق کوي نو دا باطله ده دا څه ده باطله دا خبره به لازم کې لا اله الا الله ګوره معنی دا ده په دې پوه کې ځان په لا اله الا الله باندې یو سړی به لا اله الا الله وي ولې دا زموږ په دې ملکونو کې چې د قبرونو ته پراته دي او درګاهونو او دربارونو والا او دعویدار د اسلام او د توحید ولې دوی لا اله الا الله نه وایي ټول وایي لا اله الا الله خو په معنی نه دي پوه ځکه زموږ د زمانې د مشرکانو نه د مکې مشرکان څه غوره وو پیغمبر هغوی ته ووایي لا اله الا الله ووایي هغوی ویلې وه نه ویلې ولې نه ویلې هغوی ته پته وه که موږ لا اله الا الله ووایو نو د دې معنی دا ده چې د الله سره به بیا هېڅوک نه شریک کوو نه وي دا کلمه او زموږ د زمانې هغه دا کلمه وایي او ورسره شرک کوي نو هغه ته غوره شو که نو په دې کلمه کې دا دوه خبرې څه دي لازم دي نفي اثبات دا خبره حدیث نه ثابته ده صحیح مسلم کې دا حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي ګوره من قال لا اله الا الله چا چې لا اله الا الله وایي په دې خبره ختمه نه شو ګوره وکفر بما يعبد من دون الله او د الله نه علاوه چې د چا بندګي کېږي د هغې نه انکار وکړو ګوره نو هغې نفي پکې لازم دی د الله نه علاوه چې د چا بندګي کېږي د هغې نه انکار وکړو حرم ماله ودمه وحسابه على الله اوس د ده مال هم حرام شو حساب د ده مال حرام شو یعنې مال ته څوک نشي اخیستی وینه یې څه شوه حرامه شوه نشي وجلی حساب یې په چا دی په الله دی باطني الله ته سپارلی شي خو دا هله چې کله دې انکار وکړي د غیر الله د بندګۍ نه دا خبره پکې دنه لازم ده ګوره وکفر بما یعبد من دون الله یو بله خبره بعض خلک د دې غلطه ترجمه کوي چې کله ته ورته ووایې لا اله الا الله څه ترجمه ده وایي معنی دا چې نشتی رزق ورکوونکی مګر یو الله یا نشتی خالق مګر یو الله نو دا عقیده خو د مکې د مشرکانو هم وه بیا خو هغه مسلمانان شو که چېرته د لا اله الا الله ترجمه دا شي چې رزق الله ورکوي یا مخلوق الله پیدا کوي یا نظام الله چلی یا مرګ او ژوند الله راولي نو دا خو د مکې د مشرکانو هم دا عقیده وه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله ای پیغمبر که ته دوی نه تپوس وکړې چې د ځمکې او اسمانونه چا پیدا کړي دي دوی به وایي چې چا وایي به چې الله پیدا کړي نو بیا خو هغوی مسلمانان څه مو خیال دی که چېرته د کلمې دا معنی شي نو بیا هغوی مسلمانان حسابي که نه حسابي حسابي خو د کلمې دا معنی نه ده هغوی به دا خبره کوله وایي موږ دا منو چې الله خالق ته او رازق ته او مرګ او ژوند او نظام او دا هر څه د هغه په لاس کې مشکل یې به کوم ځای کې جوړ کړی نور معبودان یې ورسره شریک کړي او چې کله به پرې رد وشو نو څه به وي ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا موږ ګوره د دوی داسې بندګي نه کوو خو د دې دپاره لګیا یو چې دوی موږ نږدې کړي الله ته جاخې دلته جوړه کړې وه ټوله نو ځکه که څوک دا وایي چې د لا اله الا الله معنی دا ده چې نشتی رازق مګر یو الله نشتی خالق مګر یو الله بعض وایي نشتی موجود مګر یو الله دا هم ډېره غلطه ترجمه ده نشتی موجود مګر یو الله دې نه ګوره دا معنی هم راوځي چې یعنې دا څه چې دي په دې کې دنه څوک دی په دې کې الله دی دې کې د الله وجود دی نو ځکه صحیح ترجمه یاده کوي د دې کلمې لا اله الا الله معنی څه ده نشتی حقدار د بندګۍ مګر یو الله دویمه ترجمه نشتی معبود په حق باندې داسې مې ویلی شي
نشته معبود په حق باندې مګر یو الله. دا خبره یاده کړئ او د ترجمه یاده کړئ.